د پېښور بورډ تاجاباد سیمه په افغان کډوالو کې د شخصي تعلیمي ادارو لپاره شهرت لري. دلته هغه کډوال زده کړې کوي چې د پاکستان تعلیمي ادارو کې ورته د قانوني ستونزو له وجې داخلي نه میلاویږي او یا په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته پاکستان ته کډوال شوي دي. خالد صافي چې یو افغان کډوال دی یو شخصي تعلیمي اداره کې ښوونکی هم دی. دی وایي افغان زده کوونکي دلته د لنډو کورسونو د زده کړې لپاره راځي. یوازې د ده له اکاډمۍ څخه شاوخوا 30 زده کوونکي افغانستان ته ستانه شوي دي. چې کوم کسان مطلب دلته اوسېدل او هغوی د افغانستان څخه راغلي وو او هغوی سره مطلب نیشنلټي یعنې پی او آر کارډ ورسره نه و نو هغه ډېر غټ اثر غورځېدلی دلته لکه که موږ وګورو زموږ انسټیټیوټ کې هم تقریبا د 10 نه زیات چې کوم سټوډنټس وو که نه هغوی د مطلب هغوی سره کارډونه نه وو نو هغوی چې دي بېرته افغانستان ته ستانه شول او همداسې که موږ وګورو مطلب په پېښور کې چې لکه کوم بازارونه کوم رش ماحول به و که نه هغه هم مطلب ډېر کم شوی دی په دې د پاکستان حکومت مهاجرینو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې وروستی مهلت ورکړی و چې له هغې وروسته د غیر قانوني مهاجرینو په زور د ایستلو امر وشو. د دې ویرې له وجې سلګونه زره افغان کډوال پاکستان پرېښودلو ته اړ شوي. د آی او ایم ادارې شمیرو تر مخه نږدې 400 زره غیر قانوني افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. برعکس د دې که څه هم ځینې افغانان قانوني اسناد لري خو ډېری په یره تګ راتګ روزګار او زده کړې کوي. لاړ شي نو موږ دلته ډېر په ویره کې یو چې یار موږ سره خو دلته مطلب اوس ټایم هم ډېر شارټ دی موږ سره بل افغانستان کې هم ډېر زیات یخ دی نو هلته هم وخت نه تېرېږي نو چې موږ ته لږ ټایم نور راکړي نو دا به ډېره ښه افغان زده کوونکي اندېښمن دي خپل هیواد ته د ستنېدو پر مهال به زده کړې په نیمایي کې پاتې شي. پرته له دې د پاکستان او افغانستان د نصاب ترمنځ توپیر هم دی. په پاکستان کې میش افغان کډوال له ستنېدو وروسته په زده کړو کې له ستونزو سره د مخ کېدو ویره هم لري. دا چې هلته موږ لاړ شو نو هلته ډېر زیات کورسونه نشته زموږ ون سیسټم به خراب شي دا ژبه موږ نه هېره شي او راغلو د سکول خبرې د سکول کې زه 8 کلاس کې نو ډېر زیات سیسټم به زما ګډوډ شي هلته چې دی لکه نور سکول نه نور کتابونه هلته چې فزیکس او دا هم شته خو هغوی به مخکې شاته بل کلاس وروسته نو دا مشکلاتو سره مخ شو نو زموږ غونډ درسونه به خراب شي دا به ډېر بد کار وشي. افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو کې زیاتره ماشومانو د پاکستان په تعلیمي ادارو کې خپلې زده کړې په نیمایي کې پرېښې دي. دلته ښوونکي وایي زیاتره نجونې په افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې د زده کړو څخه بې برخې پاتې شوي او یو نامعلومه برخلیک سره مخ دي. نو فیمیل سټوډنټس چې لاړل نو هغوی ما ته میسج کړی چې موږ ډېر زیات خفه یو نو ما ورته ویل ولې سرجي چې هلته مطلب کوم موږ تعلیم حاصلول هغه هم کولو مطلب هغه دلته نشته دی دلته فیمیلز ته اجازت نه ورکوي چې هغوی خپل ایجوکیشن وکړي نو دغه موږ اصل کې که سوچ وکړو نو زموږ ښځو ډاکټرانو ته ښځو ټیچرانو ته هر څه ته زموږ ضرورت دی نو باید هغوی ته څنګه چې هلکانو ته حق ورکول کېږي داسې باید جینکو ته هم حق ورکړی شي هغوی خپل تعلیم ترسره کړي. افغان زده کوونکي وایي په وروستیو کې د پاکستان لخوا افغانانو په اړه د سختو پریکړو وروسته د ستونزو سره مخ شوي دي او افغانستان ته ستنېدو په حال کې هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. شاهین افریدی، امریکا غږ، پېښور.